دلته کم مواد کم توکي پراته ول؟ دلته ستوري صاحب زموږ د زابل ولایت محصولات پراته ول چې هغه عبارت له وچو میوې څخه ده. شاخصونه بیخي ډېر قسمونه دي. زابل تاسو ته معلوم ده چې زراعتي ولایت ده او بالکل په ډېره پرېمانه کچه باندې دلته میوې وچې میوې لري او لاسي صنایع پراته ول او لاسي کورني تولیدات پراته ول. دغه څه شیان پراته ول. د دې نندارتون څخه مو هغه اساسي موخه څه ول چې پر لاره مو واچوئ؟ اساسي موخه له دې نندارتون څخه مو دا ده چې زابل کاروبارانو تجاریانو دپاره او سرایدارانو دپاره نورو زابلي ولس دپاره د کارموندنې دپاره بازار موندنې دپاره مو دا نندارتون پر کار اچولی. په دې برخه کې به دا نندارتون څومره ګټور تمام شي ستاسو په نظر؟ زموږ له توقع زیات مفید تمام شوی دی، ځکه مخکې خلک له دې شیانو سره نابلده ول، نااشنا ول. تر اوسه نندارتون نو دایر شوی په زابل ولایت کې، نو دا یې لومړی ځل و چې دلته نندارتون جوړ شوی دی. نو خلکو خوښه شوله، نو خلک خوشحاله ول. خلکو ته هغه د خپل جنس جوړېدل کیفیت دغه ته متوجه کړي ول او خلکو ته دغه نوی طرز و طریقه ورښولې ول. نو خلک خوشحاله وو او امیدونه درلود چې په آینده کې به انشاءالله زموږ دغه نندارتونونه ښه وي، تر دغه هم په کیفیت په لحاظ هم د کمیت په لحاظ به دواړه شیان به برابر وي. انشاءالله پلان کې لرو چې دغه دپاره خپل مستقل مارکیټ جوړ کړو او خلکو ته د تګ راتګ زمینه برابر شي او خلک د خپل پلور دپاره هغه ځای ولري چې د خپل لاسي صنایع دي یا څه خرڅوي یا تر څه لاس لاندې هغه پر دغه مارکیټ کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي. دغه نندارتون کې چې لږ ډېر دا کم مصارفات شوي دي یا هم کېدل، دغه مصارفات د چا لخوا ورکول کېدل؟ دغه مصارفات د زابلي تجارانو لخوا څخه ورکړل شوي دي. یو بله مؤسسه ده چې UNDP ته ویلی مالي ملاتړ هغه کوي. نو د دغو دوو طرفو څخه دغه او څه بعضې خصوصي شرکتونه دي له دغو څخه څه تنبیلېدله دغه نندارتون پر مخ روان دی. یاد نندارتون کې تر ډېره پورې یوازې وچې میوې تر سترګو کېدلې، لندې میوې نه وې؟ بلې، خو تاسو ته معلوم ده چې داسې موسم ده چې دلته زموږ د میوو ټیم نه ده. زموږ د میوو ټیم نه ده، نه د لندو میوو ټیم نه ده. هغه به له دغه وروسته وي. نو امید لرو انشاءالله چې پر روان نندارتون کې که موږ چېرته جوړوو په هغه کې به انشاءالله لندې میوې وي او وچې میوې به تر دغه پراخې وي. لندې میوې به ښه په پراخه پیمانه وي. په ټوله کې به مو د خلکو څخه غوښتنه څه وي تر څو پورې په دغه برخه کې دوی هم همکاري وکړي او دوی همکاري په دې برخه کې څومره اړینه ده؟ له زابلي ولس څخه خصوصا له پانګوالو څخه تجاران څخه مو غوښتنه دا ده چې په دغسې نندارتونونو کې ګډون وکړي په پراخه پیمانه باندې. له یوې اړخه به دغه خپل صنعتکاران دي یا هغه محصولاتو دغه دي تجاران دي یا څه چې د نندارتون ته راوړي هغه به تشویق شي. له بله اړخه به دوی خپل محصول وویني، خپل تولیدات به وویني چې دا زموږ ولایت کې کم تولید کېږي او کم محصولات موږ لرو، کمې میوې موږ لرو. نو له دوی څخه هم دغه غوښتنه ده چې په دغسې نندارتونونو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي او وویني خپل زابلي تجاران یا صنعتکاران تشویق کړي.